السلام علیکم دوستانو، په دا ویډیو کې را سره وګورئ. په خپل سر څوک ستنې لګوي، اخر به دغه حال ستنې مه لګوئ په خپل سر. ډاکټر پرې ځئ، تکلیف کوئ. ډاکټر یو څه لري په فاصله باندې یا ورتلی نه شي، وایي ته دا ستن را ولګوه. په دا کلي معاشرو کې ډېرې دا رقم کیسې راځي. تجربه یې نه وي، میډیکل کې وخت نه یې تېر کړی او کورس یې نه وي کړی، په خپل سر و بل ته ستنې ورلګوي. بېش اخر د کینسر چې اوس دا ورور ته یې دا ستن ورلګولې، ګوره چا ورلګولي او د لاس دا رقم ټکټو راوښتی دی. تاسې وګورئ په دا ویډیو کې. السلام علیکم جی، زه ډاکټر سجاد یوسفزی واسکولر سرجن. دا یو ځوان هلک راغلی دی، دا تاسو وګورئ، دا ګوتې تورې شوي دي او لاس یې مکمل خراب شوی دی، بلکل یخ دی او دا ګوتې تورې دي. اوس د دې وجه څه ده، ده چې کوم دی نو دی هلته ده ته چا انجکشن لګولی دی په دې ځای کې، نو دلته ستنې ورته غلطه لګولې ده. د هغې د وجې نه هغه د وینې برک چې تللی ده، بریک یې لاټري دي او دلته چې کوم دی رګونه د وینې رګونه بند شوي دي، نو دې د وجې نه د دې لاس د ګوتو ته وینه نه راځي او د هغه دا لاس مکمل اوس په خطره کې دی، بلکل تور شوی دی. نو د دې وجه دا ده چې یو خلکو کې یو خو دا اګاهي نشته، یو خو چې څوک هم بیمار شي، که تبه یې ونڅي، که تبه یې او که زکام یې هر څوک وي، مونږ ته انجکشن ولګوه. د هرې بیمارۍ لپاره انجکشن ضرورت نشته، او چې کله تاسو ته انجکشن ډاکټر ولیکي نو بیا یا د هغې پراپر زموږ نرسانې نرسې دي، هغه انجکشن لګوي چې کوم کس په دې کې ټرین وي. صحیح شو؟ نو هر چا باندې انجکشن نه لګوي. دا اوس پته نه وي په چا باندې انجکشن لګولی او د هغه غلط لګولی. دا ځوان هلک دی، تقریبا 15 کاله عمر به یې، لاس ته وګورئ لاس یې په خطره کې دی. نو دا حالت دی. ډېره مهرباني. دا وي د ډاکټر صاحب خبرې ته یې واورېدلې. دا ورور لاس یې هم در ښکاره کوي څنګه تکتو راوښتی ده. او د ټولو خلکو څخه دا خواست ده چې باید چا چې په ستنو سر نه خلاصېږي باید ستنې ونه لګوي. هر څومره یو تجربې والا یې بیا هم صحیح ده، او ډاکټر له ورسي یو کمپیوټر یې کړی بیا هم صحیح ده، لیکن خپل سر په شي خبر نه وي، ستنې دې بل چا ته نه ورلګي. وایي مجبوري ده له زر که ستن ور ولګوه، مجبوري ده. مجبوري ته مه ګوره. بیا هم هغه به یو سال کې به په تکلیف وي، لیکن دا ستنې سره ده ډېر په تکلیف کېدی شي.